زه دې ټول جومات والاو ته او دا زما اواز چې څوک اوري بالخصوص ګورې دا کونډې ختم کوي بس کوچا دا کونډو په بجلی باندې چې پخه کا اوبه یې پرې راویستلې کپړې پې وینځلې او هغه اوبه دې وڅښلې هغه روژه دې هغه چای دې وڅښله هغه واړه دې واغږل هغه روټۍ دې پې وخوړه روژه خو دې نیولې ده روژه خو دې نیولې ده او خو لیکن د روژې د لحاظ دې ګورې ونه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دې حدیث مبارک مصداق په وګرځي رب صائم لیس من صیامه الا الظما چې ډېر کرته یو روژهدار روژه یې نیولې وي او هغه ته سوا د تندې نه بل څه نه میلاویږي د دې ګرمۍ په موسم کې 14 ګنټې 14 نیمې ګنټې روژه خو به دې نیولې وي ماښام به په هغې چایو باندې ماته کې په هغې اوبو باندې ماته کې په هغې روټۍ باندې ماته کې چې هغې باندې تا اوبه په حرامې بجلۍ راویستې دي نو وروره روژه خو دې نه رسوي بیا حق دی ادا شو خو ګوره ثواب درته نه میلاویږي موږ ټول د ثواب طلبګار یو که نه یقینا چې موږ د ثواب طلبګار یو موږ ټول د الله پاک جل جلاله نه د هغې برکتونو امیدوار یو چې کم الله پاک جل جلاله په رمضان المبارک کې ایښي دي نو وروڼو ګورئ د حرامو نه ځان وساتو ما بله ورځ ویلي مازدیګر کې چې رمضان المبارک را روان ده هر حالت کې مسلمان ته دا حکم ده چې ګورئ حرام مه خوره هر حالت کې خو لیکن وروڼو ګورئ د رمضان المبارک میاشت ګورئ خرابه نه کړو ګورئ د هغې روژې خرابې نه کړو د هغې د حقوقو خیال وساتو د هغې د آدابو خیال وساتو او بل وروڼو ادب یې څه شی ده د هغې حق څه شی ده د رمضان المبارک ګورئ د غیبت نه ځان وساتو موږ مسلمانان څه کوو چې روژه ونیسو روژه نو یې نه ده مړه ګپ شپ ولګو خوبو نه راځي تلاوت خو خدای پاک ته رحم وکړي کوي نه درس ته کښېني نه وایي مړه راځه ګپ شپ ولګو بس یو درېیم کس حساب کوو او زمونږ فقهای کرام لیکي زمونږ د فقه کتابونه لیکي الغیبتو غیبت چې ده په دې سره د مسلمان روژه ګورې ماتېږي داسې ماتېږي لکه بل طرف ته یو مسلمان په پټه باندې جام اوبه وڅښي روټۍ وخوري چای وڅښي لکه څنګه چې د ده روژه ماته ده دا کرنګې بعضې فقهای کرام فرمایي د دغې غیبت کوونکي روژه چې ده په رمضان المبارک کې د مسلمان غیبت کړی ده دا کرنګې د ده د روژه ماته ده وروره مونږ غیبت کوو که نه یقین سره یم زه ځانه یادوم ګورئ ښه دا ده چې بره ناست یم که نه تاسو ته دا ګورئ اول ځان ته کومه ښه چې ما له ځان ته کتل پکار دي چې زه څه خورم حلال خورم بجلی حلاله بلوم بجلی حرامه بلوم نوره کمایي مې حلاله ده او که حرامه ده نو وروره ګورئ دې ګرمۍ کې روژه نیول ګورئ څه آسان کار نه ده 14 ګنټې ورځ ده خو چې روژه ونیسو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کم بیان فرمایلی ده د الله پاک جل جلاله د طرفنا روایت کوي حکایت کوي چې الله پاک جل جلاله فرمایي الصوم لی وانا اجزی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله پاک جل جلاله فرمایي دا روژه د ما دپاره ده او د دې ثواب به ګورئ زه په خپله باندې ورکوم ولې وروڼو نور عبادات د خدای پاک دپاره نه دي څه ولې نه موږ مونځ چا دپاره کوو الله جل جلاله دپاره صدقه چا دپاره ورکوو د الله پاک جل جلاله په مبارک نوم باندې ورکوو زکات ته چا په نوم ورکوو د الله پاک جل جلاله په مبارک نوم ورکوو حج د چا دپاره کوو د الله پاک جل جلاله دپاره کوو او دا روژه علماء کرام فرمای د دې مبارک حدیث مطلب بیانوي وای به ولې
الله پاک جل جلاله ولی دا فرمائی الصوم لی وانا اجزی به او په یو روایت کې اجزا به اجزا مجهول صيغه علماء کرام فرمائی وای چون کې په نور عبادتو کې سړی کې ریاکاری راتلی شي په نور عبادتو کې انسان کې ریاکاری راتلی شي موږ چې کوي نو ځان خلکو ته وښایي د هغه نظر ځان ته راواړوي صدقه ورکوي نو هغه ته ځان مخې ته کوي د هغه په وړاندې ورکړي چې دا راته ښه سړی ووایي حج مبارک عمل دی وکړو او خلکو ته ځان ښایي چې زه اوس حاجي صاحب شوم د نوم دپاره دې کړی وي یقینا ګورې داسې امکان شته چې بعضې خلک ګورې دا وایي چې ما ته خلک حاجي صاحب ووایي څومره مبارک عمل ده لیکن رونو رمضان المبارک او روژه نیول دې کې ریاکاري نه راځي په دې کې بنده ته څه پته ده چې ستا روژه ده او که نه ده روژه ولې څوک د چا نه خبرېږي څه نه مړه جام اوبه په غسلخانې کې اوس که یا په کوټې کې اوس که باره وګه د خوله پاکه ده پته لګي نه الله پاک جل جلاله سره تعلق ده الله پاک جل جلاله ځکه فرمایي الصوم لی وانا اجزي به چې د دې روژې ګورې زه په خپله بدله ورکومه او د دې دا زما دپاره عبادت ده خاص کر یعنی دې کې ریاکاري نه راځي یا علماء کرام فرمایي چې روژهدار ته به الله پاک جل جلاله په خپله ثواب ورکوي نور عبادات چې وکړي فرشتو ته الله پاک جل جلاله فرمایي ده ته د دې عمل ثواب ورکوي او کم مسلمان چې روژه ونیسي هغه ته الله پاک جل جلاله د هغې ثواب په خپله ورکوي نورونو دا مبارکه میاشت انشاءالله په موتا باندې را روانه ده نو د دې مبارکې میاشتې لحاظ کول پکار دي د دې د حقوقو خیال ساتل پکار دي د دې د آدابو خیال ساتل پکار دي کمزوري روټۍ خوره ښه کمزوري خوره خیر ده چرګان مه خوره که نه چټنۍ مه خوره اچارونه او سلادونه مه خوره کمزوري روټۍ خوره خو حلاله خوره حلال خوره او چې نه اعلی طعامونه خورې روژه ماتي کې او حرام وي نو وروره بیا خو دې هسې 14 ګنټې روژه نیولې ده بیا خو دې هسې خوله بنده کړې ده بیا خو د دغې حدیث مبارک مصداق ګرځېدلی چې کم پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې ډېر کرته روژهدار روژه نیولې وي او سوا د تندې نه ورته بل څه نه میلاویږي او ډېر کرته یو قائم اللیل چې د شپې عبادت کوي سوا د ستړیتوب نه ورته بل څه نه میلاویږي سوا د بېخوابۍ نه ورته بل څه نه میلاویږي دا ولې وروره یا خو د هغه ریاکاري مطلب وي چې ما ته خلک ښه سړی ووایي یاره زه تهجد کوم خلکو ته بیانوم بیا چې سهار راشي هلکه زه بېګا 2 بجې پاڅېدلی یم هلکه ځان نه پاڅېدلی مسلمانه د خدای پاک جل جلاله سره د تعلق ده بنده ته مه وایه چې زه داسې عمل کوم نو لهذا الله پاک جل جلاله فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه څوک چې د تاسو نه دې مبارکه میاشتې کې حاضر شي دا مبارکه میاشت راغه او ته وی معنا څه مړ نه وي که نه نه بې فلیصمه بې د دې رمضان المبارک روژه نیسه وروڼو روژه چې نیسئ نو پېشمنۍ داسې ټایم کې کوئ داسې کې چې اذان ته تقریبا چې تاسو د اذان د روژه پېشمنۍ نه فارغېږئ چې اذان ته بس تقریبا 10 منټه پاو
داسې وي د هغې نه پس به بس بیا اذان کېږي سبا جمع له به راځئ او کم سړی چې د روژې دپاره پښمنۍ کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین الله پاک جل جلاله او د هغه فرشتې هغه خلق باندې چې کم پښمني کوونکي دي په هغې باندې رحمت راستوي بعضې خلک داسې وي ښه چې هغوی ماسخوتن کې ډېره روټۍ وخوري دومره وخوري بس بیا وایي د سهار ماما پاڅوئ نه وروره دا یوازې خوراک خو نه نه دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه ده دا خو تا باندې الله پاک جل جلاله د رحمت یو ذریعه جوړه کړې ده او ته ولې ځان د دې رحمت نه محرومه کوي نو روژه چې نیسئ وروڼو په حلال مال باندې نیسئ او بیا ټوله ورځ چې تېروئ نو اکثر اوقاتو کې وروڼو د قرآن شریف تلاوت کوئ دې مبارکې میاشتې ته شهر القرآن وایي د قرآن پاک میاشت دې مبارکې میاشتې کې قرآن پاک راغلی ده نو اکثرو اوقاتو کې په دې کې د قرآن پاک تلاوت کوئ وروڼو د دې مبارکې میاشتې د برکت نه د انسان اعمال ګورئ سیوا کېږي ښه یو د مکان د وجې نه یو د زمان د وجې نه د انسان اعمالو کې رفعت راځي زه تاسو ته یو مثال ذکر کوم یو سړی د ماسپښین لمونځ کور کې کوي یو سړی د ماسپښین لمونځ جامع مسجد کې کوي یو سړی د ماسپښین لمونځ مدینه شریفه کې کوي یو سړی د ماسپښین لمونځ بیت الله شریف کې کوي دې کې ډېر فرق ته ګورئ یو سړی د ماسپښین لمونځ په کور کې وکړو ده ته د یو لمونځ ثواب میلاو شو همدغه د ماسپښین لمونځ بل سړي په جامع مسجد کې وکړو ده ته دا یو لمونځ په 29 درجو باندې ثواب میلاویږي بل مسلمان دغه د ماسپښین لمونځ په مدینه شریفه کې وکړو ده ته د دغې ماسپښین د لمونځ 50,000 درجې ثواب میلاویږي بل مسلمان همدغه د ماسپښین لمونځ په بیت الله شریف کې وکړو ده ته د دغه یو لمونځ ثواب یو په 1 لاک باندې میلاویږي دا د څه د وجې وروڼو دا د مکان د وجې لمونځ خو یو لمونځ ده که نه خو لیکن مکان کې تبدیلي راغه او دکه رنګې د زمانې د وجې نه د انسان په اعمالو کې ګورئ ترقي راځي مونږ اوس دا د جمعې لمونځ کوو که نه نو دا به مونږ ته په یو باندې او یا په 29 باندې ځکه جومات کې کوو الحمدلله او دغه د جمعې لمونځ ته په رمضان المبارک کې وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم مسلمان چې په رمضان المبارک کې فرض عمل وکړو دغه فرض ورته په 90 درجو باندې قبلیږي نو ته دا د جمعې لمونځ په رمضان المبارک کې وکړه داسې ده لکه په غیر د رمضان المبارک نه د 90 جمعې ادا کړي نو وروڼو دغه مبارکه میاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي نفل عمل پکې په فرضو قبلیږي اوس د 2 رکعاته نفل وکړل نو تا ته به د 2 رکعاتو نفلو ثواب میلاویږي او په رمضان المبارک کې د 2 رکعاته نفل وکړل تا ته به د 2 رکعاتو فرضو ثواب میلاویږي دا د څه وجې وروڼو دا د زمان د وجې نه چې د هغه مبارکه میاشت راغلې ده چې الله پاک جل جلاله په هغې کې اعمالو ته ترقي ورکوي نو وروڼو دا مبارکه میاشت را روانه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک منبر شریف ته ختو د حضرت کعب رضی الله تعالی عنه روایت ده ګورئ وروڼو کم سړی چې خیال نه ساتي که نه بل طرف ته ګورئ الټا ګناه بیا ډېره ده ښه عام ځای کې ګناه کول په جومات کې ګناه کول د هغې نه بل په لوی مقام کې ګناه کول
او به داسې په د هغې نه په بل لوی مقام کې ګناه کول د هغې هم ګورئ بیا سزا هم ډېره لویه ده